بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر عبادت اور دې ثواب الله په قرآن مجید کی فرمای بشکا نازل کړی دا قرآن مونږ ليلة القدر کی پشپه د قدر کی او څه خبر ک تعالی را څه شی دی ليلة القدر شپه د قدر څه ته وایي ليلة القدر شپه د قدر خیر من ألف شهر غوره او بهتره ده د زرو میاشتونه د رمضان مبارک میاشت کی په اخیری لسو ورځو کې دا شپه راځي په احادیثو کې دا وضاحت دی چې وی تر شپې د اخیری لسو په دې کې دا شپه موجوده ده بیا په وترو کې اکثر عالمان ویشته شپه یادوي چې زیات امکان دا خبره لري چې دا مبارک شپه د دې میاشتې په ویشته شپه باندې ده عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما ته منسوبه ده چې هغه وایي چې په دې صورت کې د خبرې ته اشاره ده چې ليلة القدر په ویشتمه شپه ده ځکه ليلة القدر دا 9 ټکي دي لام دی ی ده بیا لام دی بیا تی ده بیا الف لام بیا قاف دال ری ليلة القدر داسې دا 9 ټکي جوړي او ليلة القدر ټکي دا کلمه په دې صورت کې 3 ځل راغلي ده او نه چې 3 واري شي یعنی 3 ځل چې نه شي دی نو 20 جوړي یو ځل نه وسره دویم ځل بیا نه نه اتلس او بیا وسره نه نو اتلس سره چې نه شي 20 نو عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې دین دا معلومی چې دا 20 مشپه ده په حدیثو کې مدا شراغلي دي چې تاسو دا په وتر شپو کې ولټوي او بیا زیات امکان د 20 شپې ده د دې نه خدا سراغلي چې یو خدا شپه لګه په قلار وي آرام ده وي په دې باندې خاموشي وي دویم دا چې معتدل وي د موسم په لحاظ نه به ګرمي زیاتې نه یخني او دریم نه خدام کې دې شي لګ داسې باران موشي او په دې شپه باندې عبادت او ذکر تلاوت وغیرہ کې نور شپو په نسبت به زیات زړه لګي دا سه علامات علماء کرام لیکلي دي بل دا چې په سباله بنور د سمدم غوندي تتبي ایو جدا چې ډېر زیات فرشتي را کوزي شوی به شپه باندې او بیا واپس اسمان ته خيږي دا ټول علامات دي او زیات امکان د 20 شپې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم والنسائي رحمهم الله وقال زاد قتيبة بن سعيد رحمة الله عليه فيه وما تأخر سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه نقل لي دوی وای چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی څوک چې ليلة القدر کې عبادت وکي د ایمان په حالت د ثواب په نیت د دې سړي مخکنی ټول ګناهونه به وبخلی شي بل روایت کې دا اضافه ده چې څوک د ليلة القدر په موقع باندې د الله عبادت وکي او وبخلی شي د سړي مخکنی ګناهونه او رستنی ګناهونه په روایت د مسلم کې راغلي من يقوم ليلة القدر فيوافيها چا چې ليلة القدر کې عبادت وکړو چا چې عبادت وکړو ليلة القدر او د شپه د ليلة القدر وا او بخره چې د سړي مخکنی ګناهونه حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه نقل لي دی وای مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د ليلة القدر باره کې خبره فرمایلی وی فرمایل دا د رمضان په اخیری لسو شپو کې ده او زیات احتمال یې 20 یا 30 یا 50 یا 20 یا یو کم 10 دی کې لري تاسو ولټوي دا په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کوم انسان چې په دې کې د الله عبادت وکي د ثواب په نیت خالص د الله د رضا لپاره او به بخل شي دي سړي مخکې رستي ټول ګناهونه ليلة القدر بارک قرآن مجید فرمای چې دا د زرو میاشتو نه غوره ده نو دا سدوات یا کار تقریبا جوړي
په دې شپه چې سړی عبادت وکړي دا امر ثواب یو شي چې 2-3 کارونه زیات عبادت کې تیر کړي. د زرو میاشتو تخصیص په دې وجه راځي مفسرین او محدثین وایي چې مخکنو امتونو کې به عابد هغه چاته ویلي چې هغه زر میاشتې عبادت کړی وي. نو دا الله پاک دې امت باندې مهرباني کړې ده چې یو شپه د دې د زرو میاشتو نه غوره ده. د هغه بني اسرائیلو د عابدانو نه چې هغه به زر میاشتې عبادت کړي خو د هغې په شپو کې لیلة القدر نه وه. او زمونږ د دې امت د مسلمانانو سره الله دا مهرباني کړې ده د نبی علیه الصلاة والسلام امتیانو سره چې یو شپه د زرو میاشتو نه غوره ګرځولې ده. بیا عبادت څه ته وایي؟ فرض مونځ ډېر ضروري دی او اصل شی ترک ګناه ده. اوس د شپې ډېر ګناهونه کېږي د معاشره کې. الله پاک دې ټول مسلمانان محفوظ وساتي چې سړی ګناه نه ځان وساتي. اصل شی تقوا دا ده چې سړی ګناهونه نه کوي. عبادات خو یو جذبه ده، ښه خبره ده، نفلي عبادتونه، خو لیکن د ګناهونو کبیره نه ځان ساتل د اصل تقوا ده. کله چې سړی کبیره ګناهونه کوي نو د نفلي عبادتونه دومره اثر نه لري. نو اصل شی تقوا ده. الله پاک دې مونږ کې پیدا کړي. تقوا دې ته وایي چې سړی فرایضو باندې عمل کوي، کبیره ګناهونو نه ځان ساتي او نیکو کارونو کې حصه اخلي. نو اصل شی دا دی. بیا د الله پاک مهرباني چې د عبادت کې دا ضروري نه چې ټوله شپه ویښه تېروي یا به نیمه شپه ویښه تېروي. نه، مولانا ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه لیکلي دي اعلاء السنن کې چې یو سړی کم از کم د ماسخوتن لمونځ په جمع وکړي، تراویح وکړي، اسحار لمونځ په جمع وکړي، دې سړي ته د لیلة القدر عبادت میلاو شو. پکار دا ده چې سړی هره شپه لږ څه عبادت کوي او دارنګې لږه څه صدقه کوي د اخري شپو کې کم از کم. نو هره شپه چې دی مسلسل کوي د اخري لس شپې نو دی کې به یو شپه خامخا راځي. نو که صدقې به کړي دا د زرو میاشتو د صدقې نه غوره ده. که نفلونه کړي نور زیاتی، ذکر تلاوت یې کړي، سپاره تلاوت یې کړي نو زرو سپارو نه غوره دا سزا ورکوي. الله پاک دې موږ تاسو د محرومتیا نه وساتي. واخر دعوانا الحمدلله.